یورپ خو یورپ دی منی به او هر څوک پې مني چې یورپ یو یورپ دی پوهېږې دا د هر چا خواهش دی او هر سړی کا خو دا چا په قسمت کې دا یورپ دا هغه قسمت کې السلام علیکم زه یم ستاسو ورور عبید خان ملګرو دې سیټ ته به تاسو ته ښکاري عظمت خان د عظمت خان درې دا ویډیوګانې څه شریکومه نو خوند او مزه ترې واخلئ او د مخکو ملګرو سره د عظمت خان د ویډیوګانې هم شریکې کړئ او خپله رای هم راته په کمنټس کې پرې راکړئ نو راځئ د عظمت خان د ویډیوګانې لږې شانتې ګورو او تو ډریور پاکستان نه راغلی ډریور ته پاکستان دا ښه شی دی شهزاد به یې روان څه وخت لګوله شهزاد به یې راسره روان دی نیغ په نیغه او ډریور چې کوم دی توبه داسې ډریور دی ګیره لاس کې نیولی الله دې خیر کړي جنیانو پورې روان یو چې هلته ورسو بله ویډیو به د ژوندو جوړو چې ژوندو ورسو او کوی ته روان یم خدای دې خیر کړي یقین مې نه شي چې ورسو جاز نه یارېږي خو نه جاز یارول کوي که ګاډې د ریاض ډرایوینګ یارول کوي جاز یارول نه کوي یاره څه خبره ده که نه ښایسته به چې دا یو واده کلی ذکري ده که نه او دا بل غفا دی ریاض چې ورور څوک کلي ته روان یې واده کړه بس ریاض ځان نه مرۍ نه نیولې لاړ به شي زه نصیحت ته وکړه خیر مه خفه کېږه ریاضه مه خفه کېږه یو واده کړی د بل واده کړي په زړه پوهېږي که نه زه تا ځکه په غېږ کېنولی خبره ده ریاض خانه چې دا خفه کېږم لاړ به شي ته به هم لاړ شې ستړی یم ما ټوله ورځ یې ګرځولي لایسنس ما د ګاډي لایسنس مې شروع کړی دی خو چې کله داسې ورځ وینم چې سمه یخني او سمه سیلۍ که نه نو چې کله خفه شم ډېر نو په هغه ورځ بیا زه ډېره سټډي کوم سهار باران ملګري یو نو نن به ورته ټوله شپه داسې نه وده کېږم برو دا زما ملګری دی په ترکي کې دی او عمر شینواري صحیح ده میسج ماته وکړي او تپوس تا کوي دا کومه قیصه ده یار دا خو چل دی که نه هغو ته پته ده چې دا سړی ترکي والا مسافرو سره مینه کوي او د پته دا صرف د ټیک ټاک شوق دی ښه صحیح ده عمر خان بس دا دی عظمت خان راسره ناست دی او ویډیو م جوړه کړه چې درته مخامخ په مخامخ درته ګپ شپ ولګوي دې عزت وکړه او انشاءالله امید ساتو چې په خیر خیریت باندې راورسئ موږ به دلته بیا ویلکم کوو ډېره مننه د الله په امان دومره ډېر شوي دي که نه اوس راته ګاډي ډبوي پوه شوې د ګاډي نه بار ولاړ دي دا زمونږ پیندي ده دا زمونږ پیندي د ګاډي نه بار ولاړ دي او ګاډي راته ډزوي پوه شوې او تصویران راسره وباسئ خو مونږ ورسره نه وباسو تصویران پوه شوې هغه دی یو بل هم راغی هغه دی دا بل هم راغی دا زمونږ فین دي خو مونږ ورسره تصویران نه وباسو مونږ ورسره دواړه په جنګ دي یو وایي زه ورسره تصویر وباسم بل وایي زه خو مونږ ورسره تصویران نه وباسو یاره ما خو مخ پټ کړی و او واړه څه به مې
اولا يا كل واحد انا غلط دشمن ته به نه خیر دشمن ته به نه خیر وړي ګرام ازغي مالټي مم دل راوړي ساده څنګه پلي مالټي دا پلي سواد د پلي مالټي دي ها د نور ملګرو باندې مټای ماډي شي راوړي بس دا سړي دا ماشاء الله لکه دا وې مټي راوړي ها برفي دا زب صلی الله علیه ویډیو سپیشل برفي چې د کار ستړی راشي کنه او سوپه کې کینه او بوټانو باسي او در باندې دا आवाज وشي چې کاوس کې نو د دې نور خبره شته دی یاره میرا الله دې یو غټه ښځه درکړي یو ښایسته پوه شوې چې تا په مونږ باندې دا کاوس کله چې دا ستړی راشي او دا کاوس کې او هغه هم بیا پاکستانی کاوه هغه هم ډکي والا کاوه اوف دشمن ته به نه ښیښه واه یره ګانو یره ګا هیڅ شي دا ملګری دی کنه عادل خان نوم دی او زموږ مینوال دی او راته ویل چې عظمت دې کله راشي نو ضرور به څه ویډیو جوړه د مینوال ترې څه ډالۍ کنه یار اڅه کوئی ستاره شوم صفاتو کوم څو ډالۍ کوم شاعري باندې څو ډالۍ خو سلامونه بوته وو عائشہ مر سلام الله دې عزت وکړه غټ سړی شي بالکل چې تاسو یاد باچا کې پر نشه باچا سلامت یو دوه خبرو دا وکړه یاره بستا د پر ویډیو جوړ کړه کلی نه راغله دي او جانگیر وته وی دا ویډیو جوړ کړه فرمایش پوره شو فرمایش خو دا غټه خبره ده چې موږ نوم یې غیسته ده چې موږ ویډیو جوړ کړه بس اګرا دې الله دې غټ سړی کړو ان شاء الله دا شنت زموږ ویډیو غانې ګوري او مزه ته اخلي کوڅه غلطي مدیره نه کیږي هغه باندې دا لایک فالوور کوي خرور هغه لګا نستړی کیږي السلام علیکم عظمت خان راغلم ګاډي سرویس لپاره یو دوه مرګري را سره ملو شو ستا ډېر غټ پین دي نو وی څه میسج ورکړو عظمت خان لا عظمت خان موږ عمران دغه سره ملاو د سرویس کې وبس الله دې چې موږ تاسو ملاو د محمد دا د زموږ دا لګلې سي بس الله دې خوشاله لراو ولر کې وبس استاد سنوم دی جابر شاه استاد لقمان او جابر شاه دا ستا ډېر غټ فین دي او زیولي د محمد سره را لیاروي ته هم هغه چې عظمت خان سره ویډیوګانې جوړه نو دی وی زمونږ دا ویډیو دی په ټیک ټاک باندې ورکړو د ټیک ټاک څه نام دی جابر شاه یارباش دا هم ورسره منشن کې کاته صحیح ده السلام علیکم زه یم ستاسو ورور عظمت خان یاره دا سړی راغلی پاکستان نه که نه دا دوه درېیمه ورځ یې دا اړې بند دی چې راغلی روټۍ سمه نه خوري لږ څه دغه وښایې لږ څه داسې ټوټکه وښایې چې یاره د ده اړه کولاو شي ولا چې بس ټوله ورځ ناستي روټۍ زه خورم او دا د ده نوڼۍ ویسي او حقه باندې شخوند وایي او بله یې نه تېرېږي څه حساب موږ ته طریقه وښایې چې دا سړی خوشحاله شي دا د چا دي چې راځه دا خپله به دې رښتینه نه کوش نه چا وایي چې لډو مې کوله لډو مې ویلې ده نو 20 پوش اپ را باندې اوس دي نو وایي چې په ټیک ټاک بیا شیر کې دا زموږ شهر دو اوس به 20 پوش اپ کوم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 یو کیسے ہوگا